او زه وایم چې په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل سو، په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا عبیدالله خون ووژل سو، په پاکستان کې استاد یاسر ووژل سو، او همدا پاکستان و همدغه زموږ ورونه ولو چې ملا سلام ضعیف امریکایانو ته وسپارو. زما هیله زه افراسیاب خټک یا بشرا ګوهر نه یادوم، دغه زموږ ورونه چې خواته دي نه خپلو پښتنو ته یو کار وکړو، یوازې په یو چا باندې نیوکه ده او د پاکستان لپاره چې طالب ورسه پاکستان سره نه کوم مسلمان نه کوم کافر ته کار کړی ده چې دی وایي کله چې هلته ستونزه باندې راسي افغانستان ته رامنډه کې امتیازات ځینې اخلي، کله چې په افغانستان کې ستونزه باندې راسي پاکستان ته ورسي امتیازات اخلي. یو داسې پالیسي غوره کوي چې اواج کلک د یو چا دشمن او یا داسې وکړي چې دغه اضافي زه مثال نه وایم، یو مشر سړی ده دا ستاسې غوندې، هغه ته زموږ یو مشر ویلي و چې دا اوس ته پوهېږې نه که د پاکستان دپاره لابي کوې چې وایي طالب پاکستان سره ده. هغه ورته ویلي چې پوهېږم نه، دا کیسه یې نوره نه کوم افراسیاب خټک، خصوصي یې بیا درته کوم. زه وایم چې یقینا د پاکستان دپاره دلته لابي کېږي. او دا چې ولې طالب له امریکا سره خبره کوي، د طالبانو د نظام په محل باندې طالب زه د چا نمایندګي